د پخواني حکومت ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه مرستیال امرالله صالح ته څه ډاډ ورکوئ که د تماس کمیسیون له دوی سره اړیکه ونیسي یا د دې کمیسیون له لارې دوی افغانستان ته راسي، دوی به څومره ډاډمن ژوند وکړی شي په افغانستان کې، څومره به ډاډمن وي؟ تر اوسه پورې خو په دې اړه باندې نه هغوی تماس نیولی ده او نه دوی سره رابطه سوې ده او په مجموع کې د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون لایحه همدا وایي چې هر څوک د دې حق لري او هر افغان د دې حق لري چې هغه په افغانستان کې واوسېږي. دا د هر افغان ګډ کور ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده، په دې وطن کې باید واوسېږي. خو زه په دې باوري یم چې تر دې وړاندې چې د افغانستان د حکومت په مشرتابه کې نور کسانو لکه حمید کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله او داسې نور هغوی افغانستان کې اوسېږي او پر امن زندگی لري، روزمره ملاقاتونه لري، لیدنې لري، له کوم ستونزې مشکل سره نه دي مخ شوي. نو که دغسې دوی ته ورته نور اشخاص را هم سي په افغانستان کې حکومت دوی ته د پوره ډاډ او اطمینان وعده ورکوي.